بے غیرتو قوم کې لاغه راځم که برمنډ راځم کې ان راځم که پینټي اچم چا په کیسه کانه سیمه ته بسوي ته دا ولیکي یو د کوم که دوه زما زندگی دی که یو واده کوم که دوه واده کوم زما زندگی دی بې غیرتو مانو خټک د پښتنو یو خور یو مشهوره ټیک ټاکره چې د پښتنو نوم یې روښانه کو بل ویډیوګانې ګورې بې غیرتو برنه ویډیوګانې ګورې او بیا خبرې هم کوې ټیک ټاک د پښتو معاشرې یو داسې ناسور دی چې زمونږ ټول پښتانه بچي لونه په دې ګن کې اخته دي لایکونه هم راکړې بې غیرتو مانو خټک او سارا خټک دا دواړه خویندې دي دوی په ټیک ټاک باندې راځي او فحش ویډیوګانې جوړوي بل ویډیوګانې هم ګورې دوی موږ نشو منې کولی خو موږ یو کار کولی شو چې په خپلو بچو باندې نظر وساتو بې غیرتو تاسو له خدای راپاره ووایئ دوی چې داسې ویډیوګانې جوړوي نو دوی پسې به خلک تکل نه کوي اور فولو هم کوي او موږ ته خبرې هم کوي بې غیرتو دوی پسې بیا خلک ګرځي دوستانو ورسره قایمول غواړي خو چې کله بیا دوی انکار وکړي نو داسې خلکو بیا څه انجام وي تاسو لیدلی دی قوم کې لاغه راځم که برمنډ راځم کې ان راځم که پینټي اچم چا په کیسه کانه سیمه ته بسوي ته بالکل تاسو به د ثنا یوسف نوم اورېدلی وي دا یو پښتنه ټیک ټاکره وه چې په اسلام آباد کې یو کس قتل کړه وجه یې دا وه چې دې ورسره دوستانه نه کوله که برمنډ راځم کې ان راځم که پینټي اچم چا په کیسه کانه سیمه ته بسوي ته دا ولیکي بې غیرتو بالکل بیبي ستا خبره صحیح ده ستا سره د چا کار نشته خو تو مو ګوره ستا غیر چاپیره پښتانه اوسېږي بیا ماشومان اوسېږي په دې یوې ویډیو کې وګوره چې ستا خور سره یو ماشومه ده آیا دې باندې به ستاسو اثر نه وي تاسو چې کومې نخرې کوئ په دې موبایل باندې دا یې نه ګوري دا هم تاسو فالو کوي نو خدای لپاره په خلکو رحم وکړه په بچو باندې رحم وکړه د ویډیو مقصد د چا دلازاري نه وه بلکې د پښتنو اصلاح وه سپینې خبرې چینل سبسکرایب کړئ د الله په امان